ځانګړې مرکه. د کندهار ملي تلویزیون او کندهار شریعت غږ رادیو قدرمن اوریدونکو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ځانګړې مرکه ده. په دې مرکه کې مو د کندهار د مستوفیت له مستوفي الحاج مولوي عبدالحبیب افغاني سره مرکه لرو. پتمنو لیدونکو او اوریدونکو زه نعمت الله زیارمل مو کوربه یم. په نننۍ مرکه کې به د کندهار د مستوفیت اړوند د دې د لاسته راوړنو ستونزو پلانونو باندې غږیږو. د اسلامي امارت یو کال په کېدو دی. د کندهار مستوفیت له مسؤلینو څخه به واورو چې په یو کال کې دننه څومره عواید راټول کړي دي، دوی د کارو په لحاظ په کوم برخو ویشل شوي دي، راتلونکي کوم پلانونه لري، فعلا کومې ستونزې لري. دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به راسره جواب کېږي. نو هیله لرم چې د خپرونې تر پایه پرې سره مل پاتې سي. د هر څه نه مخکې د کندهار مستوفي الحاج مولوي عبدالحبیب افغاني ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه سئ، خپرونې ته په خیر راسئ. تاسو ته مې ښه راغلاست وایم. خدای تعالی مو کامیابه کړه، خدای تعالی مو عزتمن لره چې موږ ته مې وخت راکړي او ستاسو د ډېرو مشکلاتو خدماتو سره سره مې موږ ته ځانګړی وخت راکړی دی او دغه زموږ د ادارې اجراءات د ولس تر غوږو رسوي. ډېره مننه مصطفی صاحب. کور مو ودان چې تاسې مرکې ته مدس بست. د افغانستان اسلامي امارت یو کال پوره سو. راته ووایاست لومړی په دې برخه کې راته ووایاست چې ستاسو مستوفیت اصلي دندې، مکلفیتونه او وظیفې څه دي؟ که په لنډ ډول راته ووایاست. نحمده ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد. د کندهار ملي ټلویزیون او شریعت غږ رادیو لیدونکو کتونکو ته ښه راغلاست وایم. وروسته ستاسو محترمو عزتمنو راغلو په پوښتنه او جواب سوال کې په جواب کې داسې وایم. د کندهار مستوفیت نه بلکې مستوفیت چې دی د دې وظایف اجمالا زه بیان کړم چې د مستوفیت وظایف یې دوه شیان دي. عواید په شفاف ډول راټولېدل د محترم مقام وزارت مالیې د اصولو فرامینو مطابق او مصارف کول دوم کار مصارف په شفاف ډول د اصولو فرامینو د محترم مقام وزارت مالیې تر چتر لاندې او د محترم مقام وزارت مالیې د اوامر مطابق. دا خو اجمالا د مستوفیت وظایف دي. دا چې بیا دغه عواید څو ډوله دي هغه خو په راتلونکي سوالونو کې به دغه تفصیل وکړو. د افغانستان اسلامي امارت یو کال پوره سو. په دې یو کال کې د کندهار مستوفیت د کړنو لاسته راوړنو فعالیتونو د سمون په اړوند راته ووایاست. الحمدلله ثم الحمدلله. تاسو د دې سوال په جواب کې وایم چې ډېر لاسته راوړنې موږ کړي دي چې هغه دا دی چې موږ د شفافیت په باب باندې ډېر کار مخکې بیولی دی. په 10 تاریخ د اولې میاشتې د 1443 کال زه مولوي عبدالحبیب افغاني د کندهار ولایت د مستوفیت د مسؤل په صفت دنده راوسپارل سوه. په همدغه موخه باندې په یاد تاریخ چې 10 د اولې د 1443 ما ټول مامورین یعنې ټول آمرین د مستوفیت او ټول مدیران او ټول مامورین بلا استثنا راټول کو او هغه ته مې په خپله وینا کې د محترم شیخ الحدیث او شیخ القرآن هبت الله اخند صاحب امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه د عمومي عفي په باب تفصیلي خبره وکړه چې عفو وایي په کتابو کې ترک المواخذه بذنب. د عفو معنا ده د تیر وخت د تیر نظام د هغه وخت مسائل موږ تاسو نه پوښتو چې تاسو څه کول. په ډېر ډاډه او په ډېر مطمئن زړه خپل وظایف ته راځي. ځکه زموږ مسؤلینو درېدل تر دغه عفو در شا پر موږ واجب لازم فرض. نو موږ هم د خپل ګران قائد شیخ الحدیث والقرآن هبت الله اخند صاحب حفظه الله ورعاه د دغه عفو در شا موږ هم کلک ولاړ یو. په ډېر ډاډه زړه تاسو خپل وظایف ته راځي. اما لاکن د نن تاریخ څخه چې 10 د اولې د 1443 کارونه به په شفاف ډول کوي. د قرآن کریم هدایت ومشته، د احادیثو نبوي هدایت ومشته،
د حنفي فقه او د مذهب هدایت وموږ ته، د خپل اساتذه او اسلافو هدایت وموږ ته، او د محترم قائد شیخ الحدیث والقرآن هبة الله اخوند صاحب حفظه الله ورعاه هدایت وموږ مسؤلین ته. هغه دا دی چې تاسې خادمین یاست د ملک، تاسو امیرین په معنا نه یاست، تاسو به خدمت کوئ. نو چې هر کله موږ خادمین یو، نو موږ دا زموږ وظیفه چې ده موږ مسؤل په دې وي چې کارونه به مو شفاف وي. بناءً چې هر کله موږ مسؤل د دې یو چې زموږ کارونه به شفاف وي، نو په آینده کې د نن تاریخ څخه وروسته چې 10/1/1443 که چیرې پر کوم چا باندې په شواهدو براهینو باندې رشوت درغلي او فساد ثابت شو، هسې ادعا نه وه د خلکو، بلکې شواهد چا پیش کړل، هغه مدار اعتبار و دغه شخص یوازې نه چې منفق د وظیفې وي، منفق د وظیفې وي او در دې ترڅنګ به عدلي ارګانو ته لکه سرمالي ملي امنیت معرفي کېږي. او د هغو د تحقیقاتو وروسته د هر څوک چې کومه جزا پر ثابته شوه، نو بیا به محکمې ته ځي، د محترم قاضي صاحب د لزوم دید او د هغه د حقایقو درک کېدو او د شرعي حکم مطابق به خپله جزا او سزا وي. او دا خو مې شفاعاً په خپل تقریر کې ورته وویل چې 10 تاریخ د اولې میاشتې د 1443 بیا هم په دا کفا نه ده کړې، ځکه دا خو رسمي اداره ده. زه مې باید ولس ته داسې شیان وړاندې کړم خپل کار چې هغه مدار اعتبار وي. مدار اعتبار په اداراتو کې رسمي مکاتب دي. بیا ما په 15 تاریخ د اولې میاشت د 1443 یو مکتوب صادر کړ. هغه یو مکتوب مې صادر کړ چې په هغه مکتوب کې ما دا ورته ولیکل چې یعنې ټول ادارات په خپل کارونه شفاف او صفا کړي، او که پر کوم چا باندې رشوت په براهینو شواهدو ثابت شو، نو بیا به دغه کس عدلي ارګانو ته معرفي کېږي لکه څارنوالي ملي امنیت، او بیا به چې هغوی تثبیت جزا وکړي، محکمې ته به ځي، د قاضي د حکم سره سم خپله جزا به ویني. بیا دغه مکتوب چې د صادرې نمبر یې خوړلی دی زموږ سره وجود لري. دغه مکتوب ما محترم مقام وزارت مالیې ته رسما هم استولی دی، او بیا محترم مقام د وزارت مالیې محترم وزیر صاحب هغه هم ما په دې باندې په دغه باندې پوه کړی دي، و مخکې ته به توصیه کوي، ابلاغیه به کوي، اخطاریه به کوي، دلته مورد اعتراض ګرځي چې دغه مراحل محسوس. نو ګورې زما هغه وینا، زما هغه تقریر چې ودې ته مې وکړی شفایي او په قال الله قال رسول او په دې خپل اوږده وینا باندې او د محترم شیخ صاحب حفظه الله پیغام در دې ورساوي او اطمینان مې ورکړي. نو ما دې ته توصیه وکړه چې آینده کې به بیا تاسې درغلي نه کوئ، کارونه به مې شفاف وي. او بیا دا خپل دغه مکتوب چې د صادرې نمبر یې خوړلی محترم مقام د وزارت مالیې ته ما واستاوي او د وزیر صاحب سره مې مشافهتاً هم شریک کړی دی. او زما دغه مکتوب و ټولو 34 ولایت مستوفیانو ته محترم مقام وزارت مالیې تقسیر کړی دی چې تاسو هم دغه ډول اجرات وکړئ. بیا ما په دغه کفا نه ده کړې د خپل شفافیت لپاره چې زه به یو وخت ولس ته د خپل شفافیت وړاندې کوم. بیا ما د دې ترڅنګ دغه خپل د اسلامي امارت ملي تلویزیون سره دا موضوع شریکه کړې ده، د ملي راډیو سره مې شریکه کړې ده. په تېره مرکه کې هم دا خبره ما تاسو ته کړې ده چې دلته شفافیت په دغه ډول دی. او بل مې دغه اجراءات په دې هم وضع کړي دي چې په کتبي شکل ما د کندهار ولایت پر اهمو ادارو پر دروازو دیوالو باندې چې 4 د واتساپ شمېرې 4 ساده ورسره لکه د محاکمو محترم مقام، لکه د علماو شورا ریاست، لکه د امر بالمعروف نهي عن المنکر ریاست، لکه محترم مقام ولایت، لکه د عدلیې ریاست، لکه څارنوالي، او دا رقم د ښار عمده غټ چوکونه تر عینو پورې چې 4 د واتساپ شمېرې او 4 ساده ورسره دا ما رسولي دي. شفافیت به په دغه ډول باندې دلته به او بل هېڅ به هېڅ چاته نه وي، او زموږ دروازې به د ټولو خلکو پر مخ د مقام په شمول دا خلاصي. او بل دغه شفافیت چې دی موږ داسې نه چې هسې مې په دا کفا کړې ده، په مالي اونۍ کې مې دا ولس ته تشریح کړې ده. خپل اجراءات موږ په مالي اونۍ کې تېره مالي اونۍ کې موږ دا تشریحات په واضح ډول
د ملي ټلویزیون زموږ د اسلامي امارت د ملي ټلویزیون په وړاندې کړي. ډېره مننه. دا مې راته ووایاست په تېر یو کال کښې مو د اسلامي امارت خو یو کال پوره سو، چونچې موږ اورېدلي دي تر بل هر وخت د کندهار مستوفیت عواید ډېر سوي دي. راته ووایاست د اسلامي امارت د نظام د حاکمېدو سره ستاسې د مستوفیت عواید تر کوم هدف رسېدلي دي؟ زموږ د کندهار ولایت د مستوفیت عواید د اسلامي امارت تر راتګ څخه د اسد د میاشتې د جاري کال د اخرنۍ نیټې پورې چې دا فکس 12 میاشتې پرې کېږي، یعنې چې زموږ فعالیت موږ د سنبلې څخه شروع کړی دی او د اسد میاشتې د جاري کال د اخرنۍ نیټې پورې چې 12 میاشتې پرې کېږي زموږ عواید چې موږ راټول کړي دي 519 میلیونه او 943,144 دغه موږ عواید راټول کړي دي چې دا به نو زموږ د فني او د مسلکیتوب په باب د دې توضیح به هم وکړو. دا بیا دوې حصې دي. ګر سره عواید چې دي هغه به دوو حصو ته تقسیمیږي په قانون کې. یوه حصه ته مالیاتي وایي چې د مالیاتي دغه چې د مالیاتي حصې راټولونکی صرف مستوفیت او بلې عواید غیر مالیاتي بولي چې غیر مالیاتي تخمینا 23 ریاستونه دي چې د مثال په توګه لکه ترانسپورټ دی، قومنداني ده، ارتباط خارجه دی، عدلیه دی، محکمه ده، نظامي څارنوالي ده، ملکي څارنوالي ده او د دې امثال چې تخمینا 23 ریاستونه دي چې دا غیر مالیاتي دي. اوس په دغه 519 میلیونه 943,144 مالیاتي عواید 201 میلیونه 503,180 افغانۍ او غیر مالیاتي هغه 220 میلیونه 219,960 افغانۍ. دا لنډ ستاسو د پوښتنې جواب تکرار کوم چې 519 میلیونه مجموعه 519 میلیونه 943,144 راټول شوي دي پر دغه دوه حصو تقسیم دي چې مالیاتي 209 میلیونه 503,180 او غیر مالیاتي 220 میلیونه 219,960 افغانۍ دي چې دغه دوه مجموعه سره جمع کړي هغه مجموعه جوړي. په تېر رژیم کې د کندهار مستوفیت کې خورا د فساد خبرې کېدلې په یو نوم بل نوم باندې ډېر خلکو شکایتونه کول د دې مستوفیت څخه سوداګرو او صنعتکارانو د اسلامي امارت د نظام په راتګ سره د رشوت، فساد، درغلۍ په دې برخه کې تر کومه هدف رسېدلې؟ څومره توانېدلې چې دغه برخه کنټرول کړي، مخې ونیسي؟ ستاسو محترمو د دغه سوال په جواب کې به ډېر واضح ووایم چې الحمدلله ثم الحمدلله چې ما مخکې مې اشاره ورته وکړه چې په 10 د اول د 1443 زه د کندهار ولایت مستوفیت مسؤل په صفت دا دنده ماته سپارل شوې ده. نو ما هغه شفافیت خو یو اندازه بیان کړي، خو څه نور تېرېږم چې ستا دا سوال مې کیل شي چې دلته اوس هغه فساد ډېر منځه تللی. نو دا د چا څه پوښتنه او پټه نه ده. یعنې د کندهار ولایت مستوفیت چې په هغه وختو کې چې حکایت خلک کوي، څوک وایي دا په $2 خرڅېدي، څوک وایي په $8,00,000، څوک وایي په 10، یعنې دا چوکۍ خرڅېدلې فساد خو داسې اوته رسېدلی یو به یو شرایط جوړ کړی. لله الحمد موږ خو چې د اسلامي امارت او د خپل ولس خادمین یو، موږ یې رئیسان ځانونه نه بولو. نو دلته فساد موږ د کاغذ پر مخ د منځه نه دی وړی، موږ په عمل کې د منځه وړی. دا چې مکاتب نه صادر کړي وو چې بیان یې وکړي چې د رشوت په باب باندې چې به هر څوک پر هر چا ثابت شي هغه به منفق د وظیفې وي او هغه به عدلي ارګانو ته معرفي کېږي او هغه چې تثبیت جزا وي محکمې ته به ځي د قاضي د امر سره سم خپله جزا ویني. و دا ځای دی چې دلته نو ما دغه په عمل کې بیا څه کړي دي، یعنې ما دا چې 3 نفره ما ټینګ کړي دي، ټول ولس ټول ښار په خبر دی. زما په تېره مرکه کې ما دا وینا کړې ده، تاسې یې تعقیب کړئ چې هغه د کندهار هوټل کې موضوع پیښه شو چې براهین و شواهد یې پوره شو. نو پس د براهین و شواهد پرې کېدو څخه چې دا هم په خپله زما په خپله پلټنه دا خلک ما نیولي دي، ما ته ملي امنیت نه دي رانیولي. نو دغه کسان بیا ما ملي امنیت ته معرفي کړي دي، هغو زموږ د براهینو د شواهدو تصدیق کړی دي. نو موږ معزول د وظیفې څخه ګرځولي دي
هغه په ډېر لږ مقدار پیسو باندې 20,000 افغانۍ وي، 3 نفره موږ منفق ته وظیفې څخه ګرځولي دي، او بل مې دا ملي امنیت ته معرفي کړي دي. هغو دغه د دې د جرم تصدیق کړی دی، زموږ د هغه رسمي مکتوب موږ خو چې رسمي مکتوب باندې دې معرفي کړي وو، نو هغو دا د دې جرم موږ سره منلی دی. نو دا چې موږ منفق وو، ټوله اداره بیریږي وایي که چیرې موږ غلط حرکت وکړو زموږ به هم انجام دغه شي. او دغه اجراات چې ما در سره کړي دي، بیا مې نو وزارت هم په خبر کړی دي، هغه په رسمي مکتوب په خپلو اجراات خبر کړی دي، او محترم وزیر صاحب د مالیې مشفعان په خبر کړی دي، د انسجام رئیس د وزارت مالیې په خبر کړی دي. نو کوم کس چې عملي دغه اجراات وویني، نو کله کولی شي بیا فساد ته زړه ښه کړي. نو هغه هر یو بل ته دا توصیه کوي چې د کندهار د مصطفی صاحب اجراات هم دغه دي، لکه په مکتوب چې صادر کړي دي، یعنې عملاً هم دغه اجراات دي، نو بیا فساد بالکل د منځه ځي. او دا چې په تېر نظام کې به هغه په یو نامو په بل نامو باندې، یعنې موږ خو ډېر غټې مالیې لرو، یعنې موږ خو شرکتونه لرو، او بیا مطلب شرکتونه بیا ډېر انواع لري، ډېر غټې مالیې دي، تجارتي شرکت انفرادي دي، او شرکت دی، او ساختماني شرکت دی، لوجستیکي شرکت دی، او غټ دغه دي فابریکې دي، او هم د فروشي دي، سالونونه دي، ښوونځي دي، د دې خو غټې مالیې دي. نو که چیرې داسې عملي خدمت و ملک ته څوک ونه کړي، په عمل کې ثابته نه کړي، او د شفافیت په باب باندې کار مخته به ونه ځي، نو خود فساد پر خپل حال باقي پاتېږي. بل کار هم کوو چې کوم ساحې ته مامورین استوو یا کوم کارونه دغه کوو، موږ د خپلو اجراءاتو په باب باندې، د شفافیت په باب باندې، زموږ د اسلامي امارت د ملي امنیت دفتر ته دا نه چې مکتبین خبر ورکړی دي، په خپله ورغلی یم. زموږ د محترم مشر د ملي امنیت منیب صاحب سره کښېنستلی یم چې یعنې د دغه کارو د شفافوالي دپاره ستاسو ملګري، ستاسو همکاري ډېره اړینه ده. نو کور او ودان هغه هم زموږ سره پوره همکاري کوي، او هر ځای که درغلي وشي، نو بیا ما دا وعده ورسره کړې ده چې په غله او خاین او مجرم رشوتخور پسې زه ټلیفون نه درکوم. نو بیا یې ورکړی هم نه دي او نه یې ورکوم، او د هیڅ چا په امر یې هم بیا په خپله اداره کې چې په براهینو جرم ثابت شي بیا نه پرېږدم. نو په لحاظه هېڅ مشکلات اوس نشته، هم دروازې خلاص. هر مودې دا هر نوي مالیې مودې چې هغه کولی شي خپله مالیه خپل کارونه په ډېر لنډ وخت کې پر مخ بوځي او په شفاف ډول. د کندهار مستوفیت که د مامورینو د تقرر په اړوند راته ووایاست، د دې لپاره مو کومې ځانګړتیاوې رامنځته کړي دي؟ ستاسو د دغه سوال په جواب کې باید ووایم چې د مستوفیت مقام یو مسلکي او د عوایدو ریاست دی، او مسلکیتوب ته هم ضرورت لري او دینداري ته هم لري. نو په همدغه بنا باندې چې د مستوفیت مقام یو مسلکي او د عوایدو ریاست دی، نو باید و دې ځای ته مسلکي او تقوادار مامورین وګمارل شي، تر څو زموږ کارونه بې له کوم مشکل او بې له کوم ځنډ او بې له کوم مشکله څخه په ښه ډول په شفاف ډول درسره شي. نو چې هر کله دا داسې ځای و چې دا مسلکي او تقوادار مامورین وګمارل شي، و دې ته ضرورت و. نو مستوفیت مقام و دې ته یو اړینه او د معیار یو اړین معیار ټاکلی دی، څه معنا و دې ته کمیټه ټاکلې ده، او چې هغه دیندار هم ده، مسلکي هم ده. هر څوک چې غواړي چې په مستوفیت کې کار وکړي، نو زموږ طرزالعمل دا دی چې هغه خپله عریضه کوي د مقام د طرفه څخه، بیا و دغه کمیټه ته چې د مسلکي او دیندار خلکو څخه تشکیل ده، و هغه ته استول کېږي د مقام د طرفه څخه. هغه دوه کاره کوي، نو د هغو څخه امتحان اخلي، تقریري او تحریري، او د هغو ته یوه ورقه د تعرفې په نامه ورکوي، چې بیا زموږ قصد دی چې هغه د ولایت مقام سره هم شریکه کړو، د وزارت سره هم شریکه کړو، او د ملي امنیت هم په دې خبرې کې سبا زموږ ته پوښتنه وکړي. ځکه چې زموږ په اداره کې، زموږ په اسلامي امارت کې، یعنې مغرد کړي یو فاسد خلک داخل نه شي په هغه تعرفه کې چې اجمالاً موږ د تعرفې ورقه ورته وایي. موږ د دغه مامور نوم، د پلار نوم، قوم، ولایت، ولسوالي، کلي، اصلي سکونت، پیلي سکونت، او په مجاهدینو کې په پاکو خلکو کې د امارت د هغه تایید او تصدیق دا درلاسه کوو. در دغه سربیره بیا د پیشنهاد ورقه چې په امتحان کې هم کامیاب شي، په تقریري او تحریري کې، او دغه صفت هم ولري، بیا د پیشنهاد ورقه ورکوو. نور منظوري خو نو د محترم مقام وزارت مالیې کار.
د کندهار مستوفیت ریاست ډېر زیات مراجعین لري. تر نورو ریاستونو کارونه ډېر دي، د دې د کاري وخت هم ډېر دی. د اسلامي امارت په راتګ سره په تېر رژیم کې به مراجعینو شکایت کوي چې موږ ته کار ژر نه راخلاصي، په شپو په ورځو د دروازې مخ ته ولاړ یو، کله مستوفي نه یي، کله امامور نه یي، کله به کار ځنډوي. خو د اسلامي امارت په راتګ سره ته ووایاست د مراجعینو لپاره مو کوم سهولتونه، کوم اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟ الحمدلله چې د مراجعینو لپاره مو ډېر قابل د ذکر سهولتونه رامنځته کړي دي. هغه هم خو دا دی چې ټولې دروازې د مقام د مستوفیت مقام په شمول د مراجعینو پر مخ خلاص دي. د مستوفیت مقام دروازه چې سهار رسمیت شروع شي پر 8 بجې باندې، څو چې بیا رسمیت ختمیږي، د هر چا پر مخ باندې که د هر نوع مودي، که د کوچني مالي، که د منځني، که د لوی مالي، او بلکې هغه مودي چې دی هغه کولی شي چې بلا تکلفه مستوفیت مقام ته راشي، لکه د خپل کور د کوټې د میلمنو کوټې ته چې ورځي، هېڅ نوع مشکل نشته، د هېڅ چا درېدم او هېڅ تلاشي او هېڅ پوښتنه د کار ژر خلاصېږي، کار یې ډېر ژر خلاصېږي او هېڅ تنګ نشته. او ټول امرین د مستوفیت چې مستوفیت شپږ امریته دی، هغه ته هم زما د خوا څخه چې زه د مستوفیت مسؤل یم همدغه هدایت دی چې دروازه به دې خلاصه وي، استیعاب د وخت به کوې او په شعبه کې به حاضر یې او د مراجعینو سره به ښه اخلاق یې، د نبوي اخلاق څخه به کار اخلي او بلادن به د دې کارونه مخ ته وړې. نو اوس انشاءالله دغه مشکل د هېڅ یو نمونې په شکل هم څوک نشي پیدا کولی. په تېر وخت کې به سوداګرو او صنعتکارانو هم شکایت کوي، دوی به هم ویلي چې مستوفیت ریاست موږ ته کارونه ژر نه راخلاصي، یا رشوت په بدل کې یا د فساد. راته ووایاست د سوداګرو او د صنعتکارانو لپاره مو کومې اسانتیاوې، کوم سهولتونه موجود کړي دي؟ چونکې په مالیاتي برخه کې دغه برخه ډېره مهمه ده. زیات مالیات چې ټولیږي بیا دغه تجارانو صنعتکارانو له عمده پروچون کانون یا تصدیان لري یا کارخانې لري. نو په دې برخه کې راته ووایاست چې دوی لپاره مو کوم سهولتونه موجود کړي دي؟ همدغه سوال ستاسو محترمین خو د مخکې څه مو وفهمېدي، بیا به هم زه وضاحت ورکړم. ستاسو د سوال په جواب کې مې باید ووایم څنګه چې مې مخکې اشاره ورته وکړل، الحمدلله اوس د ټولو سوداګرو او صنعتکارانو پر مخ باندې د مستوفیت مقام دروازه خلاصه، بلکې د ټول امریتونو دروازې هم خلاصې او ټول امریتونه په دې مکلف چې استیعاب د وخت به کوي، په شعبو کې به حاضر واوسېږي د صنعتکارانو او د تجارانو د خدماتو د پر وخت پر کېدو لپاره چې بلادن به د دې کارونه کېږي، همدغسې کوو. خو دا خبره چې ده چې او بل مې د دې تر څنګ موږ دا سهولت ورته زده کړی دی چې په کندهار مستوفیت کې هېڅ ډول ستونزه وجود نه لري چې یعنې دی په لار کې څوک ودرېږي او یا دې ورته مشکلات پیښ شي او یا دې د په کارو کې ځنډ خنډ راشي، یا دې دا بانه وکړي چې د پلانکې شعبه زما پر مخې دروازه بنده وه او یا د شعبې کارکون نه و او ما انتظار ورته وکړي. یعنې ما ټول په دې امر کړي دي چې دا موږ خو چې دلته ناست یو، دلته د مسؤلیت په معنا یو، د خدمت په معنا یو، د ریاست او د چوکۍ په معنا نه یو. د محترم شیخ صاحب حفظه الله ورعاه و ټول ولس و مسؤلین ته د شفایي او تحریري هدایت دا دی چې تاسو د ولس خادمین یاست، رئیسان یې نه یاست، امیرین یې نه یاست، حاکمان یې نه یاست، بلکې خادمین یاست. همدغسې د دوی پر مخ چې دروازه هم خلاصي، کار بې دنډه او بې خنډه کېږي، هېڅ نوع فساد وجود ونه لري، بیا به مشکل د کومې خوا. د کندهار مستوفیت په تېر یو کال کې خورا ډېر عواید راټول کړي دي. راته ووایاست روان کال چې اوس جریان لري د مالیات په برخه کې څومره دفتر ټاکل شوی دی؟ د محترم مقام وزارت مالیې د طرفه څخه د کندهار ولایت مستوفیت د جاري شروع کال چې 1401 کال دی و موږ ته هدف راکول شوی دی 1 میلیارد 15 میلیونه 458,910 افغانۍ. دا هدف راکول شوی دی. دا به د ټولو ریاستو څخه راټولوي؟ دا چې دی دغه هدف چې موږ ته ټاکل شوی دی، یعنې په دې کې یوه حصه به موږ راټولوو او یوه حصه به هغه ریاستونه چې عواید غیر مالیاتي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې تخمینا 23 ریاست دي هغه راټولوي.
پر دغه درویشت ریاستو او پر مصروفیت پر دواړو باندې دا لازمه ده چې په جاري کال کې به 1,15,458,910 افغانۍ راټولوي. د دې مالیاتو په راټولولو کې نور ریاستونه ستاسو سره مرسته کوي؟ مالیات ما مخکې تفصیل وکړي چې عواید دوه ډوله دي، یو مالیاتي بولي بل غیر مالیاتي. د مالیاتي عوایدو راټولونکي صرف مصروفیات دي، د غیر مالیاتي عوایدو راټولونکي هغه دغه درویشت ریاستونه. په تیر نظام کې ځینې وختونه به دغه مالیه به یا خپل دکانداري چې به وله یا نه یا به خپل کاروبار په کم منابعو سره معرفي کوي، مثلا د مالیې څخه به ځان تښتوي. په دې برخه کې مو څه کړي دي؟ زورواکي به وو، که هغه مالیاتي سیستم وو که غیر مالیاتي سیستم وو، په دې به کم معرفي کوله، د خپل عاید به کم معرفي کوله، سرمایه‌ګذاري به کم معرفي کوله چې مثلا تاسو بیا لږ عاید ځینې واخلئ، لږ مالیه ځینې ټوله کړئ. اوس مو څنګه کړي دا پروسه مو څنګه کړې ده؟ اوس موږ به دې ته یو طریقة العمل په ډېرو شیانو کې جلا کړي دي، لکه په صنفي مالیه کې چې مخکې د پروشات مالیه وه. د پروشات مالیه زموږ په کابل کې سیمینار پر دې ما ورته تفصیلي بحث کړی دی چې بیا دې هغه ملي ټلویزیون د کابل ته ورکړی دي چې د پروشات مالیه چې ده نو موږ 40 ولایتو مصروفیان هغه مجلس ته غوښتي وو او په هغه ټول مصروفیانو کې ما ته د خبرو اجازه راکړه، بیا 1 غنټه پر هغه ما بیان کړی. په تېر امارت کې په سابقه امارت کې هم زه د کندهار ولایت مصروفیات مسؤل پاتې شوی یم، تخمینا 6 کاله، څه کم 6 کاله، 2 میاشتې کم. نو بیا ما ته وویل چې په سابق امارت کې خو موږ دغه مالیه صنفي مالیه چې وه د درجه بندۍ ځای راټولوله، دا د پروشات مالیه دا د خارج یو کاپي د زموږ پر ملکیت راپلې ده. اصلا که په دقاقت ورته وګورو دا وجود نه لري. بیا مې پر دې ډېر مدلل دلایل هلته ویل دي چې د پروشات مالیه یار مې پر بورډ دا تشریح کړي چې د پروشات مالیه څه ته وایي. نو دا مې په دې تشریح کړي چې سړی د دې فکر کې دا ورننوځي چې دې په پروشات مالیې په طرزالعمل طریقه پوه نه دی، وایي پروشات مالیه نشته. چې د پروشات مالیه خو په فني مسلکي ډول باندې وایي دې ته ویل کېږي چې هغه یومیه پروشات هغه ضربېږي په مالي کال چې 300 ورځې دي، ټول کال خو 365 ورځې دي په شمسي حساب باندې، په قمري ضربې کم دي او په مالي حساب 300 ورځې دي. یومیه پروشات فرضاً چې 2000 دي دا په 300 کې ضربېږي، دا چې په حساب په قانون در کې 4 لکه کېږي. 1.5 لک دې ته موافقات ورکول کېږي چې 4.5 لکه پاتې کېږي، په هغه کې 1.5% ضربېده او دغه زموږ مالیه وه. او دا چې ما ویل نشته او پر دې باندې ډېر ټینګ وم مې باید درجه بندي شي. الحمدلله ثم الحمدلله چې زموږ محترم مقام وزارت مالیې او د خپل جهد او کوشش او پلټنې وروسته دا هم په نږدې ورځو کې به تاسو واورئ دا به د درجه بندۍ دلایل کول کېږي. هغه سیستم د پروشاتو په طریقه هغه ختم شو. نو نور سهولتونه به هم په قرار باندې پر هر ملک چې تحولات راشي نو ګوري هغه فرامین اصول در هغه وخت چې تعدیل شوي نه وي نو هر اداره په تېرو فرامینو مکلفه ده. نو په ځینو حصو کې موږ دغه فرامین اصول چې کوم موږ مخته وړو نو هغه موږ مصروفیت نشي کولی چې د خپل ځان څخه اصول په ګډ کې یا فرامین په ګډ کې ټول اصول د ده په فوایدو کې هم په مصارفو کې هم هغه دغه اصول فرامین چې محترم مقام وزارت مالیه ورکوي. نو زموږ ټول اجراءات د کندهار ولایت مصروفیات د محترم مقام وزارت مالیې تر چتر لاندې د محترم مقام وزارت مالیې د فرامین او اصول مطابق دي فقط. ډېره مننه چې تاسې د کندهار ملي تلویزیون او کندهار چتر غږ راډیو ته مو وخت ورکړئ. کور مو ودان د مرکې په وروستۍ برخه کې مو زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته وروستی پیغام ووایاست، د دې څخه مو غوښتنه څه ده؟ د کندهار ملي ټلویزیون او شریعت غږ راډیو لیدونکو کتونکو او ټول ولس ته پیغام دا دی چې اسلامي امارت د مسلمانانو ګډ کور دی او خاص کر د افغانانو ګډ کور دی او د هر ملک عواید چې د ملک لپاره هغه د زړه د وینې حیثیت لري. لکه زړه چې وینه پمپېږي ټول بدن ته نو که دوی پمپېدل د دغه وینې پرېږدي دا زړه نو دا بدن پیل کېږي. د هر ملک چې عواید پیل شو نو دا سبب د پیل کېدو د نظام ګرځي. اسلامي امارت زموږ سپېڅلی نظام دی، پر دې موږ ډېر قربانۍ ورکړي دي، پر دې موږ ډېر شهیدان ورکړي دي، پر دې موږ ډېر فدایان ورکړي دي، پر دې موږ ته ډېر ارزوګانې د شهیدانو پاتې. د اسلامي امارت د دفاع سپېڅلي نظام د بقا او ثبات لپاره
زما و ټول ولس ته په ولس کې خاص مراکز ته لکه په وزارتو کې محترم وزارت د حج اوقاف په ریاستو کې د حج اوقاف په ریاست ته دا پیغام زما دی دا دې ورسېږي چې دوی خپلو خطیبانو ته او خپلو خطیبانو ته هدایت وکړي چې د منبر د لارې څخه و ټول ولس ته پوهاوی ورکړي چې دا اسلامي امارت قوام ثبات دا زموږ د ټولو افغانانو ذمهواري ده او زموږ د مسلمانانو ذمهواري ده دا زموږ کور دی دا باید په موږ کېږي چې د منبر د لارې د خلکو پوهاوی وکړي او تاسو د ملي تلویزیون او شریعت غږ راډیو د مسلکي کارکوونکو ارزو دا دی چې زموږ دغه اواز په بار په ډول لار باندې د خلکو ورسوي چې زموږ همدغه کور چې د افغانستان اسلامي امارت دی دا زموږ د مسلمانانو ګډ نظام دی یعنې دا د یو قوم نه دی دا د یو ولایت نه دی دا د یو ولسوالۍ نه دی دا د یو ژبې نه دی دا د هر متدین متشریع او د هغه چا چې هغه په شهیدان خوا بدېږي هغه په دې نظام خوا بدېږي د هغو ګډ کور دی د دې د قوام ثبات لپاره عواید هغه د روح حیثیت دی نو مې باید په دې کې هر مسلمان ډېر کوشش وکړي دغه مې یو ارزو ده ډېره مننه د کندهار ملي تلویزیون او کندهار شریعت غږ راډیو دا وه ځانګړې مرکه چې د دې اونۍ په ځانګړې مرکې په لړ کښې مو د کندهار د مستوفیت له مستوفي الحاج مولوي عبدالحبیب افغاني سره مرکه درلوده ما نعمت الله زیرمل مو درته وړاندې کړله تر یو بلې داسې خپرونې پورې ښه وخت ښې چارې د خدای په امان